السلام علیکم، زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو هر کله وایم. ناظرین، زموږ پروګرام عوامي مسائل د کې زنن راغلی ما دلته بخشول پول علاقه ده او مسلم آباد رامکشن په نامه باندې دا علاقه مشهوره ده. د علاقې ته چې زه راغم او د دې ما معلومات کولو چیرې د دې مسایل زه چا سره به ډسکس کوم. د دې په چې کوم زموږ د پروګرام ملمه وي نو ما د دې یو خادم مونږ چې یو ځای ته لاړ شو ایفرټس ګورو د هغه د خلکو نه تپوس کو چیرې دلته کم داسې کس دی چې هغه علاقې کې ډېر زیات کار کوي او ډېر زیات مشهوري او ډېر د خدمت جذبه پکې وي. نو مونږ ته چې یو څو ځینو کوم تپوس کوم یو نو مخې ته راغو او هغه د محمد تورې صاحب د دوی پی ایم ایل ان سره تعلق دی او ووټ چې دی هغه د ناظم نه زیاته اخیستې دی. وجه څه ده؟ د هغه عاجزي ده. د هغه مونږ چې میلاو شو نو دا په پته نه لګي زما په خیال کې زمونږ نه پس تاسو څوک راځئ یم میلاویږئ یم کیدای شي تاسو یې وګورئ. نو خپې بخپې مونږ سره د هغې ملاقات وشو. یو عاجز طبیعته سړی او د زرو په برابر باندې تقریبا زر وټونه کم او بیش اخیستي دي د ناظم نه یعنی زیات اخیستي دي چې کوم چیرمن. وجه څه ده تاسو په دې ملاقات کې وګورئ. راځي چې هغې سره ملاقات وکړو. السلام علیکم جی. وعلیکم سلام. ناصر جمال صاحب ستاسو ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو زموږ دې ته راغئ او زموږ دغه مو ملاقات وشو تاسو سره. تاسو تپوس به کړی وي دغه به کړی تاسو زموږ ملاقات ته راغئ. موږ ستاسو ډیره شکریا ادا کوو. ډیره مننه جی، ډیره شکریا. محمد تورې صاحب دا راته ووایي چې زموږ ناظرینو ته تاسو د خپل سیاسي بیک ګراوند باره کې لږ خبر وکړئ. موږ د دې خپل بخشو پر رامکشن مسلم آباد د دې عوامو د دې یارانو دوستانو د ډېر شکرګزار وم چې ما سره په دې وخت کې دونه تعاون کړی و. دا ما سره یو منډه وه، د دې ما سره یو مینه وه، یو محبت و. نو ما د دې دپاره سره زه ولاړم الیکشن ته خیاطلي ودرولم. دا زما دویم الیکشن دی. ما دې لپاره ډېر زیات کارونه کړي، ډېر محنتونه مې کړي دي. صحیح ده. الله تاسو له نور هم همت درکړي. دی بیا زه ډېر د دې همت ما سره بیا دومره و چې سره دې ما له بیا دونه وټ راکړو چې انشاءالله زه په ډېر زیات خوشحاله وم. صحیح ده. او دا چې څومره زیات تاسو نه د هغې هغه ووټ تاسو له درکو او د مینې اظهار وکړو نو ظاهره خبره ده ستاسو جذبه به هم دا وي چې یاره زه به خدمت هم چې دی انشاءالله د دې نه مخکې مې هم د دې خلکو ډېر خدمتونه کړي دي او د دې نه پس مې هم کړي دي. تر دې وخته پورې ما له حکومت سره کړي نه دي او د دې کلي خدمت چې دی نو بچي نه تپوس کولی شئ، هر یو مشر نه تپوس کولی شئ. ما د دې کلي خدمتونه هم کړي دي او کوم یم. صحیح ده. او انشاءالله مخکې به هم کوئ. انشاءالله چې زه ژوندی یم کوم پوه شوې. ډېره ښایسته خبره ده. محمد تورې صاحب دا راته ووایي چې یاره ستاسو د دې حلقې کم داسې مسایل دي چې یاره هغه ډېر زیات ضروري دي. زموږ د حلقې دا مسایل دي چې موږ ته خو بس هغه ستاسو خبرې چې موږ ته سکولونه شته دي، جنکو سکول شته، د هلکانو سکول هم شته دي، پرایمري. خو موږ ته هغه سکول نشته چې هسې کم پکې بیا دی میډل شي او هغه لکه دغه شي میډل شي که نه. نو زموږ خلک چې دی یا اریانې ته ځي او یا دغه مخامخ تاماش ناڅاپې ته ځي. نو دې ته به ظاهره خبره ده چې رشکې یا دغه رشکې ټولې ماشومان پلانانو کړي دي خو ټول غریب خلک دي. بلکل جي. نو بس کاریانو وسې نشته دغې نشته. موږ دا تاسو ته دا خواست کوو، دا درخواست کوو چې موږ ته د سکول د دوی د هلکانو هم نشته او د جنکو هم نشته. د هلکانو هم نشته او جنکو هم نشته. صحیح ده جي. او ناظرین زموږ د کے پی کے که تاسو اندازه والی کله چې هلک وي نو هغه مونږ وایو چې زه روډ ته لاړ شه چېرته ډاټسن به میلاو شي، چېرته سوزکي به میلاو شي، چنچي به میلاو شي، یو 100 روپۍ وله ورکو او هغه دغه چې کله ماشومه وي نو هغه مونږ همداسې روډ ته لیږلی هم نشو. زموږ زړه کې لږ غونتې وسوسه هم وي، ژر هم وي چې زما د کور عزت دی. نو د جنکو تعلیم باندې کم از کم دې ټایم کې کمپرومایز نه دی پکار. ښه جي. محمد تورې صاحب د بجلی او دغه بجلی خو دا پوزیشن دی چې بس دا د تاسو ناسي ریکارډینګ دوران کې چې د تاسو ناسي بس ګنټه په ګنټه بجلی زموږ د کلي نشته. ښه جي. 12 غنټې وي او 12 غنټې وي 12 غنټې نه او بل باندې سه 3.5 روپۍ خو په دې بل کې ټیکسونه دراچولي وو. جی جی بلکل. نو که بل بس 0 روپۍ راغلی که نه ټیکس راپسې 3.5 راغلی نو بل نه 4.5 جوړ شوي دي او دا ټول غریبانه خلک دي. بلکل جي. نو دا تاسو ناسي ستا په مخامخ دا 3 غنټې لراغو غنټې لراړه
بالکل جی نو به دا بجلی نشته په توره تیاره کې او په هغه په ګرمۍ کې ټول ناست وي د ګیس دا مسله ده چې په اوړي کې خو بیا هم لږه ګزاره کوي جی جی او په ژمي کې تر 10-11 بجو پورې د ګیس زموږ ته څه مسله نشته دی صحیح دی جی خشاکونه هم وروړي وي څپیا کې بلو لرګي بیا بلو دا زموږ بس ټیک شو جی پاغي باندې گزاره کوي او مطلب دا چې ګیس راځي نه ګیس نشته نه صحیح دی جی محمد توري صاحب د روډ سټرکچر چې کوم دی روډونه او کوڅې وغیرہ دا پخې دي بس روډ خو دغه فیض الله صاحب راله کړی و د نن یو 10 کاله مخکې جی جی د جماعت اسلامي والا جی 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 روډ راته صحیح دی ټیک جی او خو زموږ ټوله نکاسي چې ده نو د لښتي ده ټیک جی مونږ لښتې چې دی نو دا ډېر زیات دغه ډک دی 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 د وینو اوبه ورته نه ځي د کورونو ټولې مسلې دي ورکې ټیک جی پوه شوې بالکل نو بس مونږ ته داسې د دې لښتي نه نکاسۍ نه ډېر زیات تنګي تنګ تاسو یو یوازې دا نه دا ټول کلي صحیح خبره ټول کلي ته دغه یو کور مسلې نو هغه مسلې حل کېږي نه بالکل جی خو دا د ټول کلي مسله ده صحیح ده جی نه. لکه هغه نکاسي هغه اوبه چې دی هغه ځای په ځای ولاړ دې په دې ولاړې او بیا د هغې نه ناظرین که تاسو وګورئ چې کوم ځای کې ځای په ځای اوبه ولاړې هلته به ظاهره خبره ده چې هغې نه څښاک ډنډ جوړ شي او د هغې نه بیماریان هم خورېږي نو بیمارۍ پورې دا خبره ده چې دلته ډسپنسري وغیره شته دی نه ډسپنسري هم نشته نشته نو تاسو خو مونږ که شپې او که ورځې او که د شپې 1 بجې که موږ ته زنانه بیماره شي موږ ته ماشوم بیمار شي پوه شو که نه نو که خپل ګاډی نه نو بل ته وایو ګینې پښو پل ته بیا وځو هلته بیا ټکسیان ولاړ دي هغه راولو نو که په 1000 راسه راغو په 15 وره سره راغو خپل ګاډو ته داسې دا به صرف د کرایه وي بیا به هلته کې چې کوم علاج پیسې دي هغه به خپلې کې بالکل جی او دا صرف کرایه چې دی صرف کرایه دغه 1500 روپۍ زموږ نه په دې بګي هغه ځي دلته دا سهولت نشته دی ښه جي دا ډسپنسري هم دلته نشته دی صحیح ده جی دا راته ووایئ چې یاره دلته کې دا چې کوم تاسو ویلې چې یاره روډونه پاخه دي نو د کوڅې چې کوم دي د هغې هم پخې دي نه کوڅې هم لا پاتې دي او نالو نه ډېر زیات دغه دي نالی چې دی نو لښتی ډک دی که نه صحیح دی جی نو چې لښتي ډک شي نو کورونو ته واپس وبځي بالکل جی او دا بارانونه چې دا کم وشوله جی جی نو دې بارانونو کې چې دا ټول کورونو ته دونه مسلې وي چې زه به په خپله په دې باران کې اسې بلچه به راسري وه کله یو لښتی کولاوه کله بل لښتی کولاوه بالکل چې دې خلکو ته د تکلیف نه بچي صحیح دی جی نو زه به هم د کلي خلک به هم راسري وو صحیح دی جی نو مونږ داسې دا کورونه دي په دې وجې تکلیف نه بچي وو صحیح خبره ده جی بالکل محمد توري صاحب تاسو چې څنګه ویلې چې یاره حکومت مونږ له سره کړي نه دي ګینې مونږ به ډېر زیات کارونه کړی وي بالکل ستاسو څه خیال دی چې یاره حکومت څه ورکړي دا چې اوس تاسو الیکشن کړی دی مثال په طور تاسو څه کم زر ووټونه تاسو اخیستي دي 900 4 څومره دي او د دې خلکو خو به تاسو نه امید وي که نه بالکل او دا ښه نه وای چې یاره د حکومت له غونټې دا فنډونه دا چې چا ووټ اخیستی دی دې له ورکړي چې هغې دې خپل کار وکړي دې پسې خو سرجي مونږ ډېر منډې مو والې تړلې مو والې اسرې دغه ستا خبره د هغه ته پسې لاړو غټو غټو خلکو پسې لاړو پوه شوې که نه چې هلکه مونږ له دا نه فنډ راکوي څه پوه شي چې اسې د دې کلي پې خدمت وکړو بالکل جی بالکل پوه شوې نو مونږ ته اوسه پورې دا 8 میاشتې وشي دا 9 میاشتې وشي چې مونږ الیکشن کړی دی د دې پورې اوسه پورې مونږ ته نه چېرته څوک راغلي دي نه چېرته یو روپۍ چا راکړې ده نه چېرته مونږ کار کړی دی صحیح خبره په دې دوران کې زه خپل کار په خپله کوم زما بچي دي په WCSP کې بالکل زه هغې روغ غواړم پوه شوې که نه او په هغې باندې دا لښتي او دا کار او دا کوڅې موسې دا پې کومه صحیح خو د دې کلي خدمت کومه صحیح خبره ده جی او هغه هم د خپل جیبه کوي او په خپل ترو باندې کوي په خپل ترو کومه د دې لپاره نه کومه چې اسې خو دې خلکو ما سره یو مینه کړې یو محبت یې کړو ظاهره خبره زه د دې خلکو اوس هغه احسان چې دی نو نشم دغه کولی نو که مړی وي که ژوندی وي نو هر یو شی په خپلو خرچه کومه خو د دوی دا ضرورت خو دې پوره کوي موږ یې پوره کوو صحیح خبره ده جی ناظرین دې کې دا یو خبره ده که فرض کا چیرمین کونسلر جنرال کونسلر کسان کونسلر دا چې څومره ناظمین وغیره دا چې څومره دي که دې ته دا فنډونه نه میلاویږي د دې نه به د دې کسانو زړونه به هم پې خپوي را روان الیکشن کې به د دې هم دلچسپي نه او بیا به د عوامو هم نه عوام به هم په دې خبره باندې خپوي چې یاره دې ته فنډونه نه میلاویږي نو د الیکشن د څه دپاره کیږي بهرحال زه محمد توري صاحب ستاسو ډېر زیات شکریه ادا کوم چې تاسو زموږ پروګرام عوامي مسایل له ټایم ورکو تاسو ډېره ډېره مهرباني مونږ دا خبره تاسو ته کوو څه پوه شي چې مونږ د دې نه ستاسو خبره چې حکومت نه مونږ دا سوال کوو مونږ ته دا خواست کوو چې مونږ د دونه سره کې چې د دې خلکو له مونږ څه کار وکړو بالکل جی
چې د دې له موږ هم له په دې خبره کړې پوه شو کنه بالکل ستا خبره جمال صاحب چې سره انده لپاره بالکل دا خلک ممانه دارو بای خپل پردی یار دوست ټول نه خپه شي بالکل جی نو زه چې الیکشن ته بل ځل درېږم نو دوی خو ماته ریډي وای کنه بالکل چې د څه کار نه لري کړی سم خبره نو بل ته به مې چې د لوټ مور کاوه بل ته مې چې لوټ مور کوسه پوه شي نو د دې نه چې زه نو درېږم نو خو خبره ده بیا هغه عزت خو پدې هغه عزت به په عزت پاتې شي خجی بل محمد توري صاحب که تاسو ګوري ایم ان ای ام پی ای چې دی هغه بس تاسو دې زیاته کیسه د مسلم آباد ته بدوم نه راځي خو محمد توري صاحب چونکې هم دې جماعت کې به مونږ کې چې جماعت نه روزي دوه کسان ورته ولاړ یا ورته وروړه زما دا کار دی دا را لوکي دلته چې څونه ان پی ایګان راغلي څونه میګان راغلي ریپورټ غانو دوی زمونږ نه اوټه غشتې دي بالکل خو کار یې نه کړی او زمونږ کریم الله صاحب دی بالکل پوه شئ دا چې اوټونه شوي دي نو زمونږ کلي ورسره ښه مینه کړې وه په وجه څه چې د مولیانو پاټیانه ولاړو نو مولیانو سره سړی مینه کوي بالکل نو هغه تر دې وخته پورې بیا نه زموږ مړي راغلی دی نه موږ له څه فنډ راکړی دی نه موږ له یو کار کړی دی نه ما له یو کوڅه کړې ده صحیح خبره او نه موږ میټنګ له غوښتي یو بالکل جی بالکل بس دغه طریقې او بیا اومدي که د مسلم آباد خبرې نو دې ته تاسو لنډې هغې ته خو تاسو اسانې که نه محمد توري صاحب په بیټه کې ناستې هلته کې حجره کې ناستې جومات کې مونځ کوي نو چې روزي نو هغه ته هغه پهنچ اسان دی نو د عوامو تمه چې کوم وي هغه د ناظم چیرمین د کونسلر نه زیات وي د ایم ان ای ایم پی ای نه کمه په دې وي چې هغې ته د هغې اپروچ نه خو محمد توري صاحب چې دی هغه سره ملاقات د دې ډېر اسان کېږي نو هغه پیلانې چې کوم هغه سړی ځان رسوي نو هغه به ظاهره خبره ده چې محمد توري صاحب ته رسوي نو بهتر دا ده چې فنډ که فرض کا ملاویږي او محمد توري صاحب ته ملاویږي نو هغه به هغه ته پته ده چې زما کومه کوڅه کمزورې ده کوم ځای کې انعکاسي کمزورې ده دلته کې د هیلث ایشو ده دلته د ایجوکیشن ایشو ده دلته روډ سټرکچر کمزوري دی دلته دا کمزوري ده دلته ګیس لیکیج دی دلته ګیس کمې دی نو دې سره به چې دی نو زیات ډیولپمنټ کارونه کېږي زه ډېر زیات شکریا ده کوم چې تاسو زموږ د پروګرام له وخت ورکو ډېره مننه ستاسو ډېر عزت الله مې عزت وکړه امین او خدای روغ او آباد لره تھینک یو سو مچ چې تاسو موږ له دونه وخت راکړو د موږ ځای ته راغی ډېره مننه جی ډېره شکریا ناظرین دا زموږ ګران قدر عاجز طبیعت او ډېر یو خوږ رور محمد توري صاحب زه یو ځل بیا د دې خبرې تایید کوم چې تاسو یقین وکړئ دلته چې تاسو راشئ د علاقې ته او دلته د خدماتو تپوس کوئ نو محمد توري صاحب د دوی یو نوم دی او ډېر یو عاجزانه طبیعت دی او هر چاته سینې باندې لاس ایښی وي نو دا جذبه د ښایست الله رب العزت زموږ هر یو کونسلر هر یو چیرمین هر یو ناظم له ورکړي ډېره مننه السلام علیکم